السلام علیکم دوستانو، کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو هیوادوالو، لکه څرنګه چې د کرونا مرض په ټول هیواد کې خپور شوی دی، هر کور او کلی د دې مرض نه په امن کې نه ده. نو د دې لپاره ما لازم وګڼله چې دغه ویډیو کومه زیاتره هیوادوال چې دغه مرض سره مخ دي، د هغوی کورنۍ د تنفسي مشکلاتو سره مخ کېږي، بیا ځي دوی مخه کوي شرکتونو ته ورځي، اکسیجن راوړي یا ډبې راوړي یا هغوی ورته ورکوي یا نه ورکوي، ورته څه استفاده دې کولی شي یا نه شي کولی. شفاخانو کې هم مشکلات ډېر دي، هلته هم بیروبار ډېر زیات ده. د شفاخانې هم هغه خدمات چې اړتیا ده ټولو هیوادوالو ته یې نه شي هغه کولی رسولی ورسي او اضطراري حالت ده. نو هغه هیوادوال چې تنفسي مشکلات ولري هغوی کولی شي چې په ډېره ساده طریقه باندې خپل دغه د ساه مشکل په خپل کور کې حل کړي. د دې ابزارو د کوم چې تاسو زما لاس کې وینئ، دا یو نیم متر که درته پیپ ده، د پیپسي یا د اوبو بوتل په منځ باندې مونږ کټ کړی ده او بیا هم دغه پایپ سره وصل کړی ده. دغه پایپ هم بیا دلته د بخار چې تاسې وینئ، دې کې تقریبا 4 لیتره یا 4.5 لیتره اوبه اچولي دي، نیمه پورې هم ډک کړی ده. اوبو کې بیا مالګه اچولې ده، د ښه ګرمېږي ده. دا باید ښه ګرم کړي چې کله ده تپ وکړي، نو دغه پایپ بیا د دې دغه حصې سره وصل کېږي چې دا تپ راځي دلته مستقیما دلته تاسې خوله ورته ورنږدې کړئ، پزه ورته ورنږدې کړئ او دا تف چې ده دا تاسې تېر کړئ. نو هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري یا ساینوسایټس وي یا بل الرجي ولري، د دغه طریقې نه په استفاده سره دوی کولی شي خپل د تنفسي مشکلات په خپل کور کې دننه ډېر په اسانه طریقه سره حل کړي. او د دې به ضرورت نه وي چې دوی لاړ شي شفاخانې ته یا د اکسیجن ډبه راوړي، اکسیجن کور ته راوړي، هغه دوی سمه استفاده کولی شي یا نه شي کولی. ولې مسلکي دوی دي، زیات وخت دوی په ځای د دې چې د اکسیجن سمه استفاده نه کوي، مریض ته زیان رسوي. نو د دې دپاره موږ لازمه وګڼله چې په اسانه طریقه باندې دا موږ تاسو ته در وښایو په دغه ویډیو کې چې څنګه تاسو کولی شئ په خپله کور کې دننه دغه مشکل ته تاسو یو د حل لاره پیدا کړئ. دا ډېر په ساده ډول باندې کېږي. څنګه چې تاسو دا ویډیو کولې ده، دغه ویډیو تاسې نه مو هیله ده چې دا نور هیوادوالو سره شریک کړئ. د دې نه په استفاده باندې دوی دا د خپل د تنفسي مشکلات په خپل کور کې دننه حل کړي. مننه.